د پاکستان سپر لیګ پی اس ال 2024 پلیئرز ډرافټینګ مکمل کېدو نه بعد د پی اس ال ټولو ټیمونو خپل فائنل ان پول سکواډونه اعلان کړي دي. نو په دې ویډیو کې به د اسلام آباد یونایټډ په سکواډ باندې نظر اچو چې د سکهال پی اس ال لپاره اسلام آباد یونایټډ کوم لوبغاړي اغستې دي او د اسلام آباد یونایټډ ټیم څومره مضبوط دی. نو په دې ویډیو کې در سره پوره معلومات شیر کوم. نو د اسلام آباد یونایټډ مینوال دا ویډیو ضروری د نورو کرکټ مینوالو سره شیر کړئ. نو راځئ چې د اسلام آباد یونایټډ په سکواډ باندې نظر واچو. اسلام آباد یونایټډ په سکواډ کې به شامل وي آل راونډر شاداب خان، رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین الیکس ہیلز، آل راؤنڈر فہیم اشرف اور رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین وکٹ کیپر اعظم خان، لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کولن منرو، لیفٹ آرم فاسٹ بولر رومان رئیس. اور پسې د اسلام آباد یونایټډ په سکواډ کې شامل دي آل راؤنڈر اماد وسیم، لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین شامل حسین، آل راؤنڈر ٹام کورن، رائٹ آرم فاسٹ بولر نسیم شاہ. د اسلام آباد یونایټډ په سکواډ کې شامل دي رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین جورډن کوکس، لیفٹ آرم فاسٹ بولر ټیمل میلز، رائٹ آرم فاسٹ بولر میتھیو فورڈ او آل راؤنڈر سلمان آغا. اور پسې د اسلام آباد یونایټډ په سکواډ کې شامل دي آل راؤنڈر قاسم اکرم، شهاب خان، رائٹ آرم میڈیم فاسٹ بولر حنین شاہ او رائٹ آرم فاسٹ بولر عبید شاہ. دا ویو د پی اس ال 2024 لپاره د اسلام آباد یونایټډ پول ان فائنل سکواډ. خو د پی اس ال په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې وشو چې په یو ټیم کې درې وانرونه شامل شو لکه نسیم شاه، عبید شاه او حنین شاه. درې وانه فاسټ بولران دي او په یو ټیم یعنی د اسلام آباد یونایټډ ټیم اغستې دي.